زرغونیږي هیواد بیا رغیږي هیواد آبادیږي هیواد آبادیږي هیواد رابسي مسافر د عمرو مرور نور جوړیږي. د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. د نن ورځې خپرونه مو په میدان وردګ ولایت کې د هیواد تولید د هیواد ویاړ نندارتون ته ځانګړې کړې ده. هیله ده په لیدو کې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د وطن تولید د وطن ویاړ تر عنوان لاندې نندارتون چې د میدان وردګ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په نوښت د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې پرانیستل شوی. د یاد ولایت پورې اړوند ډیری صنعتي او زراعتي توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي. د وطن تولید د وطن ویاړ نندارتون کې ټول هغه صنعتي او زراعتي توکي نندارې ته ایښودل شوي چې په میدان وردګ ولایت کې پیدا کیږي. رابسي مسافر د عمرو مرور نور جوړیږي هیواد قدرمنو لیدونکو په دغه نندارتون کې راسره یو ځوان ولاړ دی. دا هم دلته ځینې توکي راوړي دي. ځو له ده نه پوښتو چې څه یې راوړي دي. دا ډول نندارتونونه د دوی لپاره څومره ګټور دي، په راتلونکي کې څه غوښتنې لري او د دوی محصولات په کومه کچه کې دي، اوس یې تولیدات څه ډول دي، د اسلامي امارت راتګ سره د دوی په تولیداتو کې څومره ښه والی راغلی. ډېره زیاته مننه ورورجانه. په لومړي سر کې د ځان را وپېژنه. نوم دی؟ مننه. سلام علیکم. د ما نوم احمد دی. یو تن اشتراک کوونکی د وطن تولید د وطن افتخار په نمایشګاه کې موږ شات راوړي دي. د خپلو فارمونو شات دي او د موږ شرکت د الحرمین موهمند تجارتي شرکت په نامه یادیږي چې د موږ شرکت عموما د مچیو په بخش کې کاروبار کوي او کوم وسایل یا کوم مربوطه سامان چې د مچیو ده هغه کله بیرونی مملکتونه وي که دلته خپله د موږ تولیدات وي موږ کوم کسبکاران چې د مچیو په بخش کې دي موږ هغوی ته وړاندې کوو او خدمت کې یاستو. نن مو څه راوړي دي دلته نندارتون کې؟ مو کوم مواد ایښي دي؟ دلته نندارتون کې موږ شات راوړي دي. شات دی د میدان د خپل ولایت شات دی. تقریبا نږدې 2 هفتې مخکې ویستل سوي دي او دا مو راوړي دي وړاندې کړي دي نندارې ته چې تر هغو د موږ هیوادوال خبر سي له دې نه چې د موږ وطن کې چې کوم شی شته. مننه کوم. څه ډول شات دي دلته؟ تاسو کومې نوې د شاتو راوړي؟ دلته موږ 4-5 رقمه شات لرو. تاسو تصویر کې که هغه کې د بهسودو شات دي چې نوي ویستل سوي دي، ریحان د ګل شات دي، د بیرې ګل ورته وایي د هغه شات دي، د شنشوبي شات دي او مربوطه سامانالات د مچیو موږ نندارې ته وړاندې کړی دی. د مچیو د سامانالاتو په اړه مې یادونه وکړه. تاسو مچیو سامانالات هم نندارې ته ایښي. په هغو کې کوم ډول سامانالات دي؟ مچیو سامانالات کې تقریبا موږ مخکې کوشش دا و زیاتره هم له بهر ملکونه که افغانستان ته راوړله، خو اوس لله الحمد موږ خپله مملکت د موږ خودکفایي په لور روان دی. د موږ خپله شرکت چې ده تقریبا 80-90% پورې کوم سامانالات چې د مچیو په کار کېږي هغه همدلته موږ خپله یې تولیدوو. موږ یې خپله تولیدوو او بازار ته یې عرضه کوو. اوس د شاتو په تولید کې څومره ښه والی راغلی دی؟ نظر تېرو وختونو ته د اسلامي امارت په راتګ سره ستاسو دغه برخې ته پاملرنه څومره ده زیاته شوې ده؟ څنګه ده؟ د شاتو په بخش کې مخکې نه نسبتا ښه سوی ده، خو هغه وخت کې موافقه کېږي او 100% ښه کېږي چې دې ته د دولت له طرفه یو واحد بازار جوړ سي، مارکیټ ورته جوړ سي، تر څو وکولی سي چې هلته هم بهرنی تجار هم داخلي تجار وکولی سي چې په پوره اطمینان سره جنس ترلاسه کړي. اوس په بازار کې هر طبقه که هغه دکاندار ده که بل ده که بل ده د شات خرڅوي، نو په دغه هغه باندې د بهرني تجار هم اطمینان کمیږي، د داخلي تجار هم داسې په ډاډه زړه اقدام نشي کولی. هغه وخت کې دا ښه کامیابي کېږي، 100% کامیابي کېږي چې دې ته یو واحد بازار جوړ شي. مننه کوم. غوښتنه مو څه ده د اسلامي امارت نه د شاتو دپاره د اصلو لپاره د بازار د پیدا کولو په برخه کې؟ دولت نه غوښتنه دا ده چې
په دغه عرصه کې خصوصا د وزارت زراعت نه زموږ دا غوښتنه ده چې په د شاتو په بخش کې یو واحده بازار جوړ کړي او ترڅو بیرونی کسانو ته یا بیرونی دکاندارانو ته هغه د شاتو فروش په هغوی بند شي، ترڅو که داخلي تجار ده که بیرونی تجار ده چې واحد مارکیټ کې د پروسس له طریقه شات ترلاسه کړي، نو دا هم د وطن اقتصاد پیاوړی کوي او هم هغه کوم کسبکاران چې په دې هغه کې بوخت دي دوی هغه ډاډګیري هم زیاتوي. دا ډول نندارتونونه ستاسو لپاره څومره ګټور دي؟ ګټور ډیر دي، ډیره زیاته ګټه لري، خصوصا په دې خاطر چې دا ډول نندارتونونه چې په هر ولایت کې یا په سطح د کابل یا په سطح د نورو ولایتو کې نندارې ته وړاندې کیږي، وطنوال بیرونی تجاران داخلي تجاران د محصولاتو نه خبرېږي چې دغه محصولات یا دغه اجناس شات په دې ځای کې موجود دي. ډیره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، دلته را سره یو بل هم د شاتو فارم لرونکی ولاړ دی. ورځو له دنه پوښتو چې دا ډول نندارتونونه څومره اړین دي د دوی د محصولاتو لپاره. مننه. په لومړي سر کې د ځان راوپېژنه نوم دی. السلام علیکم. ښه راغلاست. تاسو ته وایي زما نوم محمد فاروق ده. سازش تخلص کوم د سرحده شات پلورنځي مسؤل یم او شاتو دکان مې میدان شهر کې ده. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې راته ووایه څه ډول شات یې دلته راوړي دي، کومه نوعه پکې شاملې دي؟ دلته خو موږ سره مختلف قسمه شات دي، لکه شینشوبي، سنځلې، شافتاله، د بیسود یا زراجات، د اغزي شات، د قندهار د ریحانو شات، د جلبات، د لاچي شات، همدارنګه مختلف قسمه شات موږ سره موجود دي دلته. او د دې ترڅنګ موږ خپله مچۍ هم لرو، تر 3-3.5 پیټۍ پورې مچۍ لرو. د دې ترڅنګ بیا موږ د شاتو د مچۍ د پالنې لپاره وسایل لکه ماشین، دود پمپ، خولۍ، صندوقونه، یعنې چې د شاتو د مچۍ د پالنې په برخه کې په کار هغه موږ سره موجود دي. نو په دې برخه کې بیا شاتو په پالنې په برخه کې موږ سره 4 نفره کارګر دي چې هغه د مچۍ پالنه کوي او د بسته‌بندۍ او د شاتو د دکان کې چې دلته 2 نفره کارګر موږ سره موجود دي. دغه د شاتو په اړه معلومات زیاتوم مې دلته نن د وطن تولید، وطن افتخار تر نامه لاندې نندارتون جوړ شوی دی. دغه ډول نندارتونونه ستاسو په شان د صنعتکارانو یا هم د بزګرانو او بڼوالو لپاره څومره ګټور دي، څومره اړین دي؟ موږ ډېر خوښ او خوشحاله چې داسې نندارتونونه جوړیږي او باید دا دایمي سي. هر ولایت کې، هر زون کې باید جوړ سي، ځکه دلته هر څوک راځي، دهقان راځي، عوام خلک راځي، رئیس راځي، یعنی چې څه خلک دي، تجاران دي، که ملي سرمایه‌داران دي، که داخلي سرمایه‌داران دي، که هر څوک دي دلته ټول راځي دا نمایشګاه ګوري. نو د دغه ځای به دا نورو خلکو ته توصیه کوي چې په میدان شهر کې هم دغسې یو د شاتو دکان ده. له دې ځایه موږ شات دي نور مارکیټو ته هم تللی سي، خارجي مارکیټو ته هم رسي. او بل څه موږ مشکل په مارکیټینګ په برخه کې دلته لرو. یوازینی مشکل د موږ د مارکیټینګ په برخه کې ده. موږ د دولت ته دغه غوښتنه ده چې موږ ته د شاتو په باره کې سم مارکیټینګ جوړ کړي. او بل مشکل دا د خارجي شات باید افغانستان ته رانسي، خارجي شات بند سي. که بند نسي باید ټیکس پیږي سي، ټیکس پیږي سي خپله دا شات د افغانستان شات وطني تولید دا خپله قدر پیدا کوي. او که بند نسي دا شات هېڅ کله کې قدر نه پیدا کوي. د دا ډول نندارتونونو په اړه مو نوره غوښتنه څه ده چې په آینده کې ډېر شي که نه ګټه نه لري؟ ګټه ولې نه لري؟ څنګه ګټه نه لري؟ باید دا نندارتونونه ډېر سي. ما وخت هم درته ویل چې په هر زون، هر ولایت کې جوړ سي. نو دا نندارتونونه که کال کې یو اوس باید په کال کې 2 ځلې سي، که 2 ځلې نه یو خو به حتما باید جوړ سي. دا ډېرې ګټې لري، هر چا ته ګټې لري. او موږ ته نه، نور بزګرانو ته ګټې لري. هر چا دلته یو هغه راوړي دي نمایش ته. بزګرانو خپل شی راوړي دي، صنعتکارانو نور شی راوړي دي، لکه غالۍ سوې، همدارنګه تخمونه او هر شی دلته راوړي دي. لا
په نننۍ نندارتون کې مو څه ډول کالین راوړي د کوم رقمونه دلته شامل؟ قالین که است اینجا 4 رقم 5 رقم قالین است. قزاق هستک، چوبرنگ هستک، سلطانی هستک، خورجین هستک، دیگه زیگلر هستک، این چیز هست. دا چیرته اوبدل کیږي په خپله زموږ په ولایت کې اوبدل کیږي جوړیږي که نه په نورو ولایتونو کې جوړیږي او تاسو دلته نندارې ته راوړئ؟ نه در ولایت جور شدم، ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بیست. این خطار وطنی استک، قالینش به حساب دست بافت استک، رنگش هم طبیعی استک، دیگه هرچی تعریف کنی کم است دیگه. شاید 50 سال 60 سال عمر داره این قالین. دغه نندارتون څومره ګټور دی؟ د نمایشګاه د تاسو د محصولاتو لپاره څومره ګټوره ده؟ خوب است دیگه، ما خبر نداشتیم پیش ازی، باز از اینجا دمی گروه چی بودیم میدان، گروه بخشی تجارت صنعت تجارت، باز از او برای ما راپورت داده که اینجا نمایشگاه میشه اگه شرکت میکنیم، باز ما هم شرکت کردیم. څومره خوشحاله ای؟ خوب است، خدا مهربان است دیگه، تا نوز نفروختیم شاید فروخته شد. ډیره زیاته مننه. بخیر باشین ان شاء الله، زنده باشین. تشکر. خوش آمدید. حاجي امین الله هم خپل زراعتي توکي نندارې ته ایښي، وایي میدان وردک بېلابېل ډوله میوې لري او مڼې یې په سر کې راځي. دی زیاتوي چې نندارتون کولی شي هیوادوال د خپلو میوو اخیستلو او استفادې ته وهڅوي. درانه او قدرمنو لیدونکو، په نندارتون کې ترڅنګ مې یو حاجي صاحب ناست دی، دا هم نندارتون لپاره بېلابېلې میوې راوړي دي او دلته یې نندارې ته ایښي دي. زه له ده نه پوښتو چې په دې کې کومې میوې شاملې دي، په میدان وردک ولایت کې کومې میوې ښه حاصلات ورکوي، پوښتو له ده نه. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې وخت یې راکړ. په لومړي سر کې د ځان را وپېژنه. اسم حاجی امین الله است، یکی از جمله اتحادیه میدان وردک. ما اینجا سیوای خود به 7 رقم میوه داریم، از قبیل سیب، ناک، آلو، سیبای 6 رقم سیب داریم که سیب زرد است، سیب مالنگ است، سیب بیروتی است، سیب گاجه است، سیب ژاپنی است. این را به نمایش ماندیم که مردم جهان این نمایشی از ما را یا میوه میدان وردک ببینن و از این خریداری کنن. ما این را آوردیم برای که در جهان نشان بدیم که میوه از ما به سطح دنیا یک میوه اول نمبر میوه است. ډیره زیاته مننه حاجي صاحب. دغه ډول نندارتونونه ستاسو د حاصلاتو لپاره څومره ګټور دي؟ همین حاصلات ما صاحب، همین تمام ولایت میدان وردک حاصلات الحمدلله حاصلات ما بسیار خیلی خوب است. بلکات تون سیب، همین 6 قسم سیب بلکات تون ما سیب داریم. دلته د میوو د مڼو ترڅنګ نورې میوې هم ایښودل شوي دي، دا هم زموږ د ولایت د میدان وردک ولایت تولید دی؟ همین آلو است، ناک است، شفتالو است، بویی است. تمام میوه‌ای که می‌بینید کلش از ولایت میدان وردک است، از 8 ولسوالی میدان وردک. نن د نندارتون ته راوړي دي، په نندارتون کې ډیری خلک ویني لیدو ته راځي. دا به زموږ د میوو په شناخت کې څومره رول ولري؟ میوه از ما صاحب در سطح دنیا اول نمبر است. ما که میوه رو که در خارج ارائه میکنیم، این میوه ما از چین کدام بالاست، از میوه ایران کدام بالاست، از پاکستان کدام بالاست. میوه ما در سطح دنیا اول نمبر است. میتونیم که ما در هر سر دنیا که در تاجیکستان شود، ازبکستان شود، یک راه برای ما باز شود که ما میوه خود بسته‌بندی هر قسم بسته‌بندی از قدرت ما، توان ما هست که ما را خارج کنیم. اما دولت هم خواهش داریم که برای ما یک راه را پیدا کنه که برای ما مردم میدان وردک کمی میوه خود را یکسان انتقال بدیم. سردخانه برای ما جور کنه، اگر برای ما چی نمیشه حداقل اقل یک چند نوع سردخانه جور کنه که اگر راه ما امروز بند است، میوه ما را کسی که نخره، ما بریم امروز در سردخانه ببنیم. وقتی که سردخانه هم نباشه، صادرات هم نداشته باشه، ما مردم میدان وردک چی کنیم؟ په میدان وردک ولایت کې دوی لوی سړکونه شته چې یوه په مرکز میدان ښار کې ده، یوه سیدآباد ولسوالۍ کې ده. د هغې ترڅنګ په ډېری ولسوالیو کې کوچنۍ سړکونه جوړې شوي دي د میوو د ساتلو لپاره.
د هغې تر څنګ نور څومره ضرورت دی تر څو د میوو لپاره سړې خونې جوړې شي؟ سردخانه‌ای که در میدان وردک جور شد 2 دانه سردخانه جور کرده، ترکا جور کرده که یکیش 300 تن جای میشه، یکیش 500 تن جای میشه. ما بلکات تن میوه داریم، خصوصا همین سیب ما زیادتر است. ما در سردخانه اینطور باید یک سردخانه حداقل 10 دانه 15 دانه 20 دانه سردخانه کلان جور شد که لکات تن 1 تن بلکات تن سیب داریم. کمی سیب ما حداقل که ما وقتی فروش نشد که ما در سردخانه اونجا نگهداری کنیم که میره کم کم کشیده در سر خود ملت افغانستان در فروش برسانیم. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې وخت درکړ. تشکر د تاسو سره. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ مسؤلین وایي کوښښ کوو د میدان وردګو بڼوالو او بزګرانو د حاصلاتو لپاره ښه بازار پیدا کړو. الحمدلله پر دې نیماشګاه کې موږ وګرځېدلو، ډېر مختلف شیان مو ولیدله او ډېر خوندور شیان وو. کوم لاسي کارونه چې خلکو کړي یا غالۍ جوړې کړي یا نور مختلف شیان جوړ کړي وو، نو ډېر اساسي شیان وو او الحمدلله ډېر خوندور وو. نو نور کوم د میوو دپاره چې کوم خدمت شوی دی په ونو کې یا په درختو کې هم الحمدلله زموږ وطنوالو ډېر خدمت کړی دی، ډېر خوښ یم. ډېر مختلف شیان مې ولیدله، ډېر فروش به هم مخته ولاړ شي، دنیاوال به هم وویني، وطنوال به هم وویني. کېدای شي زموږ په دغه مڼو باندې مختلف ولایتونه، زموږ لرې ولایتونه په دې بیخي خبر هم نه وي چې دلته څنګه میوه شته. نو الحمدلله دلته خو ډېر ښه میوې شته او ښه روزل شوي دي او زموږ بزګرانو ډېرې ښه خوارۍ کښلي دي په دې میوو په هکله باندې. انشاءالله که خدای کوله د دوه کار به نور مخته ولاړ شي، موږ هم ورته متوجه یو. بزګرانو ته موږ دا ډاډ ورکوو انشاءالله زموږ ټوله عمره په دې کې مصروف دي چې کوم هېوادو سره زموږ لارې نه وي جوړې، لارې جوړې شي په داخل خپل په ولایتو کې دلته نږدې ساحو کې چې د دې لارې مشکل لري، لارې ورته جوړې شي او په داخل کې نږدې هغه شنې خونې ورته جوړې کړو د خیره سره چې د دې میوه کم وخت چې ډېره وي بیا غذا کې خوندي شي. انشاءالله په ټولو بخشو کې موږ کوښښ کوو چې د دې کار مخته ولاړ شي. ډېر ورسره همکار انشاءالله او د دې د همکاري هم یو جهنم. د نندارتون په پرانیسته کې مسؤلینو په کورنیو تولیداتو خوښي څرګنده کړه. په وینا یې دا ډول نندارتونونه ملي اقتصاد په حرکت راولي او ډاډ ورکوي چې د دوی تولیداتو ته به غوره بازار پیدا کړي. او د میدان وردګ ولایت د کابل سره هم جوار ولایت ده او د کابل سره لنډ ولایت ده. دلته ډېر داسې تاجران راغلي چې هغوی ته موږ ویلي چې په کابل کې مځکه نه لرو یا مځکه کمه ده، نو هغوی دا غوښتنه کړې چې موږ ته په پروان، میدان وردګو یا لوګر په دې ولایتونو کې هم څه ځمکه راکوي، نو موږ دلته سرمایه ګزاري او پانګونې ته تیار یو. نو انشاءالله دې ولایت ته موږ هم خاصه توجه کوو او دا ولایت هسې هم په موږ باندې په ټول د اسلامي امارت په مسؤلینو باندې یو خاص د مجاهدینو د جهاد کور ده، د شهیدانو کور ده او د امریکایي اشغالګرو او بالخصوص د مرین ځواکونو قبرستان ده. په موږ باندې یو خاص هغه لري. خامخا به انشاءالله موږ د ولایت ته خاصه توجه کوو او د تاجرانو او د صنعتکارانو چې کومې ستونزې څلېرې ساعته انشاءالله د موږ دروازه د دوی په مخ باندې خلاصه ده. ځینې ستونزې موږ لرو، داسې نه ده چې په هغې کې موږ کوښښ نه ده کړی. لکه مخکې مولوي صاحب یادونه وکړه، موږ یو تاسې همیشه د زراعتي محصولاتو په وخت کې، موږ یو تاسې د میوو په وخت کې ځینې ستونزې جوړې شي، لارې بندې شي، نور مشکلات پېښ شي. تاسې یقین وکړئ په تېره یوه هفته کې به موږ 4 مجلسونه د ګاونډیانو سره کړي، بالخصوص د پاکستان سره په همدغه مشخصه موضوع باندې. داسې نه ده چې دې ته مشران متوجه نه دي. د هغوی نه هم د موږ دا غوښتنه ده چې د افغاني زراعتي محصولاتو او د تجارت او سیاست د دواړه نه سره ګډوي. د موږ او د تاسې د ملتونو هغه تر مابین چې کوم تړاو ده هغه د سیاست نه قرباني کوي. د موږ او تاسې د زراعتي محصولاتو په مخ باندې د خپل دروازې پرانیزي. موږ خپل نهایت کوشش کړی، خو بیا مو هم په خپل تاجرانو باندې دا غږ ده، په خپل صنعتکارانو باندې دا غږ کوو چې په خپل هیواد کې موږ او تاسې باید د دې غم وکړو چې بیا موږ او تاسې دې ته محتاج نه یو. 2 میاشتې 3 میاشتې موږ او تاسې دغه سیزن لرو، له دې نه وروسته بیا همدغه میوې بیرته
په څو چنده له بهر نه بیرته راوړو. نو که موږ تاسو دلته سردخانې ولرو دا دلته په خپله باندې وساتو نو انشاءالله موږ تاسو به د تاجرانو د دهقانانو مشکل به مو حل سوی وي، د باغدارانو مشکل به مو هم حل سوی وي او نور به د ګاونډیانو د فشار نه هم خلاص یو. نو په دې کې هم ما خصوصي غوښتنه د صنعتکارانو نه دا ده چې د سردخانو دپاره د خاصه توجه وکړي او انشاءالله د دې په وړاندې د دې پروسه کې چې څومره د وزارت تجارت مربوط کارونه یې په هغه کې موږ ورسره همغږي او همکار یو او شپه ورځ زموږ دروازه د تاسو په مخ باندې خلاصه ده. ګاو جګړو څخه خلاصېږي هېواد ابادېږي. همدارنګه د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي په دې ولایت کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې او په ټولو ملي سوداګر او صنعتکارانو غږ کوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. سوی ده چې هغه په دغه هدف او مقصد باندې ده چې څنګه وکولی سو موږ خپل هیوادوالو ته بالخصوص د میدان وردګ ولایت دغه اقتصادي مشکلاتو ته زمینه د حل راوباسو او څنګه وکولی سو چې د خپل تولیدات په ښه انداز کې په ښه کیفیت باندې ښه بازار موندنه ورته وکړو. نو دا ډېر د خوشحالۍ او د خوښۍ ځای ده. زه ټولو تجارانو ته او د دې غونډې ګډونوالو ته دا اطمینان ورکوم چې د موږ د میدان وردګ ولایت اداره په شمول د ولایت ټول مسؤلین دې ته آماده دي او دې ته تیار دي او دا مو همیشه تجارانو ته دا خبره ورسره کړې ده او دا مو دوی ته اطمینان ورکړی چې د تاسې چې هر نوع ستونزه او مشکلات وي موږ در سره همکار یو په دوی کې چې ستاسې ستونزو او مشکلات در حل کو او تاسې خپل سوداګریز او تجارتونه څنګه په مخ باندې بوځئ. نو د ټولو تجارانو څخه د موږ دغه غوښتنه ده چې په دغه ولایت کې خپله پانګونه وکړي. د افغانستان ملي تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه چې په میدان وردګ ولایت کې مو د وطن تولید د وطن ویاړ نندارتون ته ځانګړې کړې وه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې چې زه محبوب الله سروري او زما دروند همکار وحید الله سیدي ستاسو په درنه او قدرمن حضور کې حاضرېږو. په بخښونکي او متعال رب مو سپارم.